د اسلام آباد یو مقامی هوټل کې د افغانستان 98 یوم استقلال ښه په خوند رنګ او جوش جذبه ونمانځلې شوه. د ستوره کې د نورو ملکونو په شمول د پاکستان او افغانستان ګڼ شمېر پښتنو ګډون وکړ. د خوشحالۍ په دې موقع پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان دپاره د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. د افغانستان د استقلال او خپلواکۍ 98مه کلیزه ده یا 200 کلیزه ده. دا خپلو ټولو هیوادوالو ته ټولو پښتنو او افغانانو ته د زړه کوم مبارکي وایم. نن کوم پاکستانیانو چې زموږ د استقلال په ورځ کې ګډون وکړ د زړه د اخلاص یې وکړه دوی نه منندوی یم شکرګزار یم ورڅخه. طبعا دغه رقم زموږ ترمنځ ناستې ولاړې چې دي دا د هغو تاوتریخوالی چې په زړونو کې دی زیات د هغې په کمۍ کې خپل اثر رسوخ لري. پخوانی سنیټر بشرا ګوهر د دواړو ګاونډي ملکونو پر ورورولۍ او تعلقاتو رڼا واچوله. دا ډېره ښه خبره ده چې دومره ډېر خلک دلته کې راجمع دي او د دې نه دا ښایي چې خلک خو غواړي چې امن دې راشي. د دواړو خوا خلک غواړي چې امن دې هم راشي خپلو کې د رابطې هم زیاتې شي او په کار دی چې موږ خپل هغه پالیسیانې بدلې کړو چې کوم په وجه باندې نن دا تاوتریخوالی دی. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجوه د افغانستان ولس ته خواست وکړو چې امن بحالی کې خپل کردار ادا کی. افغانستان के जो बच्चे हैं उन्होंने पिछले 40 साल में जंग के सिवा कुछ नहीं देखा. अभी अफगानिस्तान के लोगों को उठ खड़े होना चाहिए और जो अफगानिस्तान के अंदर जो इंतशार फैला हुआ है उसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए. د سولې پرمختګ سیمه ییز ټولنې چیرمن علمزیب خان افغان ولس ته د یوم استقلال په موقع مبارکي ورکړه. د افغانستان ولس ته او د افغانستان مشرانو ته دا پیغام رسو چې موږ د دې ځای ولس چې کوم دی نو هغه به همیشه تاسو سره چې کوم دی نو په ښو چارو کې او په مثبتو خبرو کې ولاړ یو. د بلا مودونه سوځي په لمبو کې خدای ګل افغانستان کامیاباد کړي. کیمرمین عمر شهزاد سره سردار یوسفزی مشرق ټي وي اسلام آباد.